السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د پبجي لپاره یو داسې اپلیکیشن در وښیم که چیرې تاسو په خپل موبایل کې پبجي استعمالوئ او پبجي کوئ نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غر کې مې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دغه سر سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ دغه رقم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. دغه رقم انیبل آپشن ده په دې باندې به تاسو ټیک مارک شان ودروئ او دغه به تاسو دوستانو کوم پرمیشنان چې تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. نو دغه رقم دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. دغه رقم دوستانو دلته تاسو راسئ پبجي به پیدا کړئ. کوم پبجي بوسټر چې ده نو دوستانو تاسو به د پبجي پوسټر باندې کلیک وکړئ او دا پرمیشن به دلته تاسو الاو کړئ او دغه رقم دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ. نو کله چې دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ دغه رقم یو پرمیشن بل تاسو څخه غواړي هغه بل تاسو اکسپټ کړئ او دغه رقم دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې خلاص شي. نو کله چې دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې خلاص شو دغه رقم لوډینګ گیمز روان ده. نو کله چې دغه تر 100% پورې ورسیږي تاسو په موبایل کې چې کوم ګیمونه دي یعنې کوم اپلیکیشنان دي یا نور ګیمونه وي هغه ټوټل به دلته تاسو ته راوړوي. نو ګوره دوستانو که هر وخت تاسو پبجي استعمالوئ او پبجي کوئ نو تر هغه دمخه به تاسو یو دا اپلیکیشن خلاص کړئ او دغه به ټوټل تاسو بوسټ کړئ. کله چې دوستانو دغه تاسو بوسټ کړئ بیا به تاسو په موبایل کې پبجي ګیم بیخي زیات تیز وي یعنې بیخي تیز به وي بیا به نه نیټ مسله کوي او دغه رقم نه دوستانو ګیم مسله کوي. نو ګوره دوستانو هغه تر څو پورې ورسېدی دغه رقم بیا تاسو راسئ په بوسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په بوسټ بټن باندې کلیک وکړئ یعنې کوم وایرس تاسو په موبایل کې وي هغه وایرس به هم ټول ووځي. هغه رقم که په هر اپلیکیشن کې وایرس وي که هغه د پبجي ګیم وي یا دغه رقم نور اپلیکیشنان وي که ټیک ټاک وي که انسټاګرام وي دغه رقم که فیسبوک وي که واټساپ وي که هر اپلیکیشن وي په هغه کې وایرس وي هغه ټوټل وایرس به تاسو له موبایل څخه وباسي او دغه رقم ستاسو په موبایل کې به ګیم بیا بیخي زیات تیز وي. نو دوستانو نه به تاسو ته نیټ مسله کوي دغه رقم نه نوره مسله کوي صرف په دغه تاسو بوسټ کړئ. نو تاسو به اول لږ انتظار ورته وکړئ لږ ټایم له تاسو څخه د سترګو دا بوسټ شي. نو دوستانو تاسو به لږ انتظار وکړئ. نو ګوره دوستانو هغه بوسټ شولو دغه رقم کله چې هغه بوسټ شي کوم ایډز چې راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. نو ګوره دوستانو زه هغه ایډز دلته کلوزوم او دغه رقم اوس دلته تاسو راسئ په خپل موبایل کې به پبجي خلاص کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په خپل موبایل کې پبجي خلاص کړئ پبجي ګیم به بیخي زیات تیز وي بیا به له سرې دا درېږي هم نه. نو دوستانو د پبجي ګیم لپاره ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که تاسو کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ ملاوي خپل نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.